همدغه 4 کلنه دوره کې. او تاسو ته به دا معلومه سوي چې د طالبانو د حکومت له ادرسه ځواب نه ورکول کېده، چې خاموشي به اختیارېدله. د دې په خاطر باندې ولس چپ پاتې کېده. ګوره دغه ولس حکومت چې ده دا همدغه کمال لري. دغسې که چېرته د حکومت یو ډول دریځ قاطع دریځ او دا خبره کوي کله چې څوک زما پر خاورې باندې یرغل کوي، بیا په ځانګړي ډول په طالبانو باندې یو ډیر غټ تور داغ دا دی چې دا سټامپ یې لګېدلی چې دا د پاکستان خپل خلک دي. متوجه کله چې پاکستان پر افغانستان یرغل کوي یا حمله کوي، په دغه وخت کې د طالبانو غبرګون باید د عام ولس نه هم سخت دي. دلیل یې دا ده چې دوی مجبور مکلف دي، ځکه پر دوی باندې یو ډول ټاپه ده. پر دوی دلته د سیاسي فشار لاندې دي، که اقتصادي فشار لاندې دي، نور بندیزونه دي. دا ټول په نظر کې ساتلو سره بیا هم د خپل د ولس د ملاتړ د لاسته راوړلو په خاطر دوی مجبور مکلف دي چې د پنجاب په مقابل کې دریځ یې بیخي واضح او قاطع اوسېږي. څرنګه چې نن طالبانو جګړه وکړه، د دوی په مقابل کې ودرېدل، په ټول په دې فرضي کرښې باندې جګړه وه. څه فکر کوي چې حسیب، جلال جبار خیل، خوشحال صاحب او نور ټول ملګري چې دلته دا په هر نظر چې دي، په هر فکر او په هر ایډیالوژي چې دي، څه فکر کوي چې دا دومره بېننګه بې غیرته چې نن د وطن پر سر جنګ دی او هغه به دلته د دغه موقع نه استفاده کوي، دلته به راځي طالب ته به پیغورونه ورکوي، د طالب مورال به ښکته وي. د دغه ځای نه درته وایم که چیرې زه له طالب سره یوه ستونزه نه 1000 ستونزې به لرم او زه به بیا لرم، خو دا هم در سره په یاد وساته کله چې خبره زما د وطن راځي او زما د وطنوالو راځي، که هر څوک زما پر خاورې باندې یرغل کوي د هغه په مقابل کې زه ودرېږم. نن را سره طالب د تا په مقابل کې جګړه کوي، که سبا په افغانستان کې اسرائیل حکومت یهود زه د یهودو سره ودرېږم، د تا په مقابل کې جګړه کوم. طالب خو بیا را سره په پښتو ژبې خبرې کوي، په ما سره په خاوره باندې شریک، په وطن شریک. یهودو سره زه په څنګ کې ودرېږم، د طالب په وړاندې د پاکستان په وړاندې زه جګړه کوم. نو فلهذا دا خبرې به بیخي اوس نن یو سایډ ته پرېږدو چې موږ طالب سره اختلافات لرو وټیور چې هر څه دي، خو نن ورځ د پاکستان خصوصا د پنجابي میډیا په اړه درته غواړم یو څو خبرې وکړم. تاسو به هغه یو هندوستان یو ژورنالیست دی چې راغلی افغانستان ته، هم د کرکټ نوم ورته شوبام چې نومیږي، هغه یوه ډېره جالبه خبره وکړله. وایي د طالب د پاکستان ټوله جګړه، تاسو د پاکستان د تاریخ وګورئ، د هندوستان سره په جګړه کې ټول عمر دوی بایللې ده، خو په میډیا کې او خلکو ته په تاریخ کې دا کوشش کړی چې وروخي چې موږ ګټلې ده. د دوی تر ټولو ښه مثال یې د حارث رؤف هغه کمال چې په کرکټ ګراوند کې وکړ. بیا د حارث رؤف نه وروسته د پاکستان د ښځو د کرکټ لوبډله وه چې هغه کار ښځو یې وکړله، چې هندوستان ته دا زور ښوده چې موږ تاسو تیارې وغورځولې. الان کې چې هندوستان ورته چې دغه په دې میدان مې وهلې او په هغه میدان مې وهلې، د 90 زره نه زیات سرتیري د موږ ته پرتګونه ووتل، له ده نه نو زیات د شرم خبرې چیرته ستري. همدغه نن ورځ د پاکستان میډیا پر چی باندې غږېږي. یعنې ته فکر وکړه چې دوی دومره زموږ پر ذهن باندې لوبه کوي، داسې ګرځېږي پر دې مواردو چې دا خو نمک حرامه دي، دا خو داسې دي، دا ټول هغه خبرې دي چې سړي په ذهن باندې بد تاثیر کوي. خو نن ورځ له دغه ځای نه وایم منګه به زرګونې ستونزې لرو، موږ به له شک پرته غریبان یو، موږ به له شک پرته په وطن کې وسله نه لرو، موږ به ټوپک نه لرو، موږ به هیڅ نه لرو. خو دغه یوه خبره دی د پنجاب او د پنجاب طرفدارانو ته او ګلخانانو ته د دوی تر غوږو دې ورسیږي چې په افغانستان کې پر دغې خاوره کې یو ملت پروت دی، یو ملت پروت دی. والله په بالله که په افغانستان کې یو طالب هم په دې خاطر وجنګېږي ته ودرېږه چې ما ته معاش راکوي، دا طالب به دې خاطر جنګېږي چې دلته زما د وطن پر سر جګړه ده. والله په بالله که نن حسیب دلته ګورې چې دغه نن خبره د ولس شو، حسیب بم په همغه افغانستان کې په همغه د فرضي کرښې باندې ولاړي، جلال بم ولاړي، فدا بم ولاړي، ځکه دا ملت دی. د ملت او د تا په څېر د ولس دغه چې کوم د پاکستان دا 240 میلیونه چې څومره دا ولس یا وټیور چې هر څومره دی، دا ټول وروره دلته چې کوم د دوی په ارمي کې دي، د دوی په اردو کې دي، که په پولیسو کې دي، دوی یوازې د پیسو دپاره جګړه کوي. پرته له شکه ما په افغانستان تاریخ په اوږدو کې دوی نه کله د پیسو دپاره جګړه کړې او نه بل شي دپاره، یوازې او یوازې هلته احساسات نښتي دي. والله په یوه کلشینکوف در باندې درنسي او جنګ در سره وکړي، او په دې به هم خبري چې زه وژل کېږم، په دې به هم خبرې چې دغه اوس زه ویشتل کېږم، زما به اوس له دوی نه دغه ځای نه اخواته زما مړی پروت وي، خو دا به در سره جنګ کوي. خو پنجابی زوی به په 1000 کالو کې دا جرأت ونه کړي. تاسو چې دا کوم خبرونه ویلې چې پوستې هلته ورته سقوط کړي دي او دومره خلک یې وژلي دي، زه له دې نه خبر یم.
والله په بله چې دوی سره خو تیاری دي بې پیلوټه تیاری دي ورسره جیټ د چې هر څه ورسره خو یو خبر ته کوم جګړه په احساساتو باندې کېږي او په افغانانو کې احساسات دي هغه احساسات د وطن دي د غیرت دي د ننګ دي او دا به ټول عمر کوي او پنجابیانو ته زما د خپل د ټول افغانانو د دې نه غوښتنه دا ده چې په دغسې حالاتو کې د دغسې منځني خپل منځونو کې چې کوم بحثونه دي دا هیڅ په درد نه خوري د ده پر ځای چې دا بحثونه وکړي د میډیا کې تبلیغات وکړي تاسو ورشئ د پنجاب د میډیا نه دا زده کړه وکړئ چې څومره په هوښیارۍ څومره په چالاکۍ سره دوی تبلیغات کوي په کوم ډول یې کوي یو پنجابی ولا که د کرښې دی خوا اوښتې خو دا به درته داسې ښیي چې دا اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان یې اور بل کړی دقیقاً درته پام خو دی دې موضوع ته باور چې زه خبر نه خبر وم کنه زه حیران کوم مال ګنې رښتیا دومره تلفات دوی رښتیا به ډېر طالبان وزیر رښتیا به پوسټي وشتي کنه یعنی زه هغه څوک چې اگای ما خبر نه آگاو ما په ما دومره تاثیر وکړ ته فکر وکړه چې په نورو خلکو به څومره تاثیر کوي ما غوښتل چې نیوکه وکړم ما نن فدا ته دا نیوکه وکړله په ټیک ټاک د باید ویډیو په انسټاګرام د باید ویډیو په فیسبوک کې د باید ویډیو په یوټیوب کې د باید ویډیو چې دغه پاکستاني مې مردار کړی پوسټه مې ورته دغه رقم په بلډوزر ورانه کړې ده هغه چاودنې وخت چې پیډ کړې ده تر څو پورې خلک روحیه واخلي دا دښمني بنیادی کوي دا دښمني پر تاسو دا ګوري لکه مخکې ځواک صاحب دا خبرو که زه نه غواړم چې ځواک صاحب په خبرو کې راودانګم په تاسو باندې دا تور ده چې تاسو د پنجاب ډله یې دا اوس نن په دغه بحراني حالاتو کې دا تاسو دغه جګړې ته خلک په بله سترګه ګوري په دې ګوري چې دا په خپلو منځو کې لګیا دي د دغه تور نه د ځان ژغورلو په خاطر هم باید تاسو د میډیا کې خلکو ته دا وروښیي چې پنجابی د ما دښمن ده دغلته مې حلال کړی ده دلته مې درته پوسټه ورته سقوط کړې ده او دوی باندې دا اور هم بل ده چې د طالبانو روحاني هغه کوم ادرس چې ده هغه د حقاني مدرسې نه ولې دیوبند ته وړي دوی باندې د هندوستان اور بل کړی اور په دې باید خپل مازغه خلاص کوي مهرباني ځواک صاحب زه اخرنۍ خبره کوم بیا نور ملګري دلته دي چې د دوی زړه را سره تنګ نشي نن شپې یو ویډیو زه پوسټ کوم هغه په اردو ژبه باندې ځکه چې دلته زه که په پښتو ژبې زه غږېږم او ګړېږم او بیا به خپل په منځ کې سرخېږي او د کوز وطن پښتنو ته به رسېږي پنجابیانو ته نه رسېږي دې پنجابیانو ته به د پنجابیانو په ژبه غږېږي او د پیغور په ژبه به ورته غږېږي دوی ته به زه د هغې جګړې پیغور ورکوم چې دوی ته پوهېږي دوی تر کوم حده پورې موږ سره په دې میډیا کې په ځینو مسایلو باندې وغږېدل د هغه د سید اکبر پیغور هم موږ ته راکړه چې تاسو دومره نمک حرامه یې چې زموږ لومړنی وزیر اعظم تاسو وویشته پر دې خاوره باندې زه به د دې هرې خبرې ځواب ورته په اردو ژبه باندې ورکوم یوازې پر پښتو په دري کې ځکه نه غږېږو او دا خبره هم په څنګ کې یاد وساتئ چې پر دې خاوره باندې موږ سره نور بې غیرته پنجابیان او ګلخانان هم خپله په دې په بر وطن کې را سره ژوند کوي ما دا 2-3 ورځې دا څو ویډیوګانې وکتلې چې دې ته یې چکچکې وهلې چې په پاکستان په افغانستان باندې یرغل کړی او ډېرې ښه کړي دي او افغانستان سقوط کوي څه شی ته خو د خپل د خاورې په خپل ناموس باندې نن غیرت نه کوې په خپل وطن او په خاورې باندې غیرت نه کوې نو ته د کومې ورځې لپاره زما وطندار شوې د کومې ورځې لپاره ته د دې خاورې کې ځان ما سره شریک بولې او په کومو مشترکاتو ما سره غږېږي بیا بېشکه هیڅ شی را سره نور ته شریک نه لري نو زه مننه کوم تاسو نه خوشحال صاحب چې ما ته مو وخت راکړ زه چې کله وخت پیدا کړم دغه نن شپه له خیر سره ویډیو مې تقریبا هغه موارد مې راټول کړي دي بیا به زه پرې ویډیو جوړوم د دوی تر هغه پلارانو به یې رسو ښه په ترتیب سره به یې ورته زه شیر کوم مننه بالکل به رسو جبار که درس خبرې لري که فدار ورته لاړ شو فدار ور به خبرې وکړي مهرباني وکړئ انټرنیټ د نازواني کوي در سره محمد صاحب خدای دې وکړي اوس صحیح ده نه مشکل نشته وړه کیمرم کې د موږ عاجز کوچان خلک یو هغه د انټرنیټ خو مې کار کوي ان شاء الله هغه خو مې رسېږي بیخي صحیح ده مننه یو خو دا عملیات دومره کامیاب عملیات